نه راته. د هغې وجه دا وه چې زینب رضی الله تعالی د قریشو د خاندان نه وه، د نبي علیه السلام د ترور لور وه. نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبي علیه السلام د ترور لور ده. د دې نیکو او د نبي علیه السلام نیکه یو د عبدالمطلب صاحب. د دې د نبي علیه السلام نه مخکې نکاح د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره شوې وه، او دا د نبی علیه السلام آزاد کرده غلام او نبی علیه السلام په زویتوب باندې نیولی و. نو چې کله نبی علیه السلام اراده وکړه چې د زید رضی الله تعالی عنه نکاح وکړي، ځکه زوی ورته ویلی و، نو د خپلې ترور لور پسې پیغام د نکاح ولیږو، وی زه تا خپل زوی زید له غواړم. نو دې انکار وکړو او د دې رور و هغه هم انکار وکړو، عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه. وی موږ د لوی خاندان سره تعلق ساتو، موږ د قریشو د خاندان یو، او زما خور به نکاح کوي نو د یو آزاد شوي غلام سره به نکاح کوي. ځکه چې عربو کې دا عادت و چې کم سړی به د غلامۍ نه آزاد شوی و، نو آزادو خلکو به د هغه سره خپله رشته نه کوله، ځکه هغه ته به یې لږ سپک کتل، مړه وي دا خو هغه سړی دی چې په غلامۍ کې تېر شوی دی. نو زینب رضی الله تعالی هم دا خبره بده وګڼله، وی زه به د یو آزاد شوي غلام سره نکاح کوم. او د دې چې کوم ورور و عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه، هغه وی نه زه خپله خور داسې سړي له ورکوم چې هغه غلامي تېره کړې ده، موږ دا نکاح نه کوو. الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه نازل کړو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یو سړي له هم دا جایز نه دي او یوې ښځې له هم دا جایز نه دي چې کله الله د الله رسول یو فیصله وکړي چې بیا د دوی اختیار د هغې نه وروسته پاتې شي. دوی له بیا اختیار نشته چې کله فیصله الله وکړه او د الله رسول وکړه، او چا چې د الله او د الله رسول نافرمانی وکړه د ډېر په ګمراهۍ ښکاره سره ګمراه شو، د ګمراه شو دا انسان. چې کله د آیتونه مبارکه زینب بنت جحش رضی الله تعالی واورېدل او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی د خور ورور د آیتونه واورېدل، چې پوه شو چې دا آیتونه خو زمونږ متعلق الله نازل کړو چې وما كان لمؤمن نه دی جایز یو مؤمن سړي لره. نو د مؤمن سړي نه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی مراد دی، ولا مؤمنة او نه مؤمن ښځې له جایز دی چې د الله او د الله د رسول خلاف وکړي. د مؤمنة نه مراد زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها، چې دا خو الله مونږ ته وفرمایلو چې الله او د الله رسول یو فیصله کړي نو تاسو له اختیارو نشته دی. نو چې څنګه دا آیتونه واورېدل که نه، بس وي مونږ د نکاح ته تیار یو، مونږ ته دغه رشته منظور ده. او صحابه کرامو که نه آمنا وسلمنا، بس چې ایمان مونږ راوړو بیا چې الله او د الله رسول څه وفرمایل بس په هغې باندې لبیک و. دا نه وه چې زه به داسې کوم او داسې کومه. د عمر رضی الله تعالی متعلق راځي، وایي که هغه به ډېر زیات غوسه او ډېر زیات غوسه او په یوه خبره باندې به ډېر زیات کلک ولاړو، خو چې د دې خبرې نه به خبر شو چې عمره ته خو دا وایي خو د الله کلام دا وایي، عمر ته خو دا وایي خو حدیث مبارک کې داسې راځي. و عمر رضی الله تعالی بالکل بیا خاموشه ولاړو، د قرآن او د حدیث متعلق د هغې نه مخکې تلل بیا عمر خبره نه ده کړې. دا د هغه شان و چې هر څومره به په یو خبره کلک ولاړو، هر څومره به غوسه و، خو چې دا به ورته وویلی شو چې د الله حکم دا دی عمره، د الله د پیغمبر حکم دا دی عمره ته دا وایي او د الله رسول دا وایي، بس عمر به بیا خپله خبره پرېښې وه، بیا به خاموش و. بس دا د صحابه کرامو عادت و عادت ښه. نن زمانه کې هم داسې دي که نه، ته به یو سړي پسې لاړ شي، یاره روغه وکړه، قرآن دا وایي حدیث دا وایي، یاره مولي صاحب ټیک شو شریعت په دا وایي خو پښتونولي هم ده که نه، پښتو هم ده که نه، ښه پوهیې وایي او قرآن خو دا وایي شریعت خو دا وایي خو پښتو څه وایي. هغه پښتو د سره پښتو نه ده چې د قرآن او د حدیث مخالف وي، پښتو هغه پښتو ده چې د قرآن او د حدیث موافق وي. موافق صحابه کرامو به چې دا واورېدل چې الله او د الله رسول دا ویلي، بس مخکې بله خبره بیا د هغې نه وه، بس چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مونږ تیار یو. نن چې مونږ په څومره په ګمراهۍ کې اخته یو، صرف د دې خبرې د وجې نه اخته یو چې مونږ وایو ټیک د مولي صاحب شریعت به دا وایي خو لکه زما خبره دا ده که نه، نو زه به دا خپله خبره کوم که نه. نو زینب رضی الله تعالی او چې د هغې رور دا خبره واورېده که نه، دا خبره واورېده چې د الله او د الله د رسول دا حکم دی چې د زید رضی الله تعالی سره دا نکاح وکړي، بس هغې مونږ تیار یو، مونږ ته دا نکاح منظور ده. نکاح وشوله،
خو په نکاح کې جوړ بیا رانغی د ښځې او د خاوند جوړ نه راتو. د هغې وجه دا وه چې زینب رضی الله تعالی د قریشو د خاندان نه وه، د نبي علیه السلام د ترور لور وه. او زید ابن ثابت رضی الله تعالی هغه آزاد شوی غلام و، نو د زینب رضی الله تعالی په ځان اوچت حسابه. د دې وجې نه سړي له پکار دی چې کله دې ښځه کوي که نه د ځان نه د په کوس خاندان کې وکړي، په پورته خاندان کې دې نه کوي. ښه ښځه چې کوي د ځان نه په کوس خاندان کې وکړه، په پورته خاندان کې مه کوه، ځکه چې د ځان نه دې په پورته خاندان کې وکړه خو په دویمه خبره به درته پیغور کوي که نه، چې ته یوه خبره کوي هغه به درته بله کوي، او چې ته لږه خبره کوي ستا په کور کې څه دی، زما د پلار کور له ورشه تو ستا که نه خو زه تباه و برباده شوم سړیه، بس پیغور به درته پاره خبره باندې کوي. نو چې نکاح کوي د ځان نه په کوس خاندان کې کوه، په بر خاندان کې مه کوه، که نه بیا به درته وایي چې ستا کره ما چېرته ښه ورځ ونه لیده چې راغلي در کری ما راشه زما د پلار کره. که د پلار کری د ډوډۍ درک نه لګي خو ښځه وایي خو د کلي نواب دی خاوند ته وایي، ټیک شو که نه، د ښځو خو دا عادت دی. که د پلار کور یې هر څومره خو خاوند ته وایي ته مړه شه چې ورځه ما د پلار کور له تو د هغوی خو لنګر چلیږي، ټیک ده که نه. نو سړي له پکار دی چې عام طور پر دې ښځه کوي د ځان نه په کوس خاندان کې وکړي. نو د زینب رضی الله تعالی خاندان اوچت و، نو هغې به د زید رضی الله تعالی سره جوړښت نه راتو، ځکه وایي زه قریشي یم او ته خو یو آزاد شوی غلام یې، نو د یو بل سره جوړ نه راتو. نو دا زید رضی الله تعالی به بار بار په نبي علیه الصلاة والسلام پسې راتو، وایي د الله پاکه پیغمبره ستا هغه د ترور لور نه د زینبو زه یې نشم ساتلی، زه یې پرېږدمه، زه یې نشم ساتلی، زه یې پرېږدمه. نبي علیه الصلاة والسلام به ورته ووایي نه زید ګورې دا کار ونه کړي، دا کار ونه کړي. د نبي اسلام سره زیات فکر ځکه و چې دا نکاح نبي علیه السلام کړې وه، زینب رضی الله تعالی دا نکاح نبي علیه السلام کړې وه. یو خو دا نکاح ما وکړه چې اوس ورله زید طلاق هم ورکړي، نو ما نه خو به خپل خاندان هم ډېر زیات خفه شي. نو نبي علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمیل زیده داسې مه کوه، بار بار به یې منع کوه. یو ورځ زید رضی الله تعالی راغی، وایي د الله پاکه پیغمبره ما زینب ته طلاق ورکړو، ما زینب ته طلاق ورکړو، ستا هغه د ترور لور ما پرېښودله، زه یې نشم ساتلی نوره. دا خبره چې او پکار هم دا ده چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ نه وي که نه، نو بیا شریعت دا لاره راستولې ده چې طلاق دې وکړی شي، طلاق دې وکړی شي. طلاق الله راستولی دی له دی، ځکه چې کله د ښځې او د خاوند جوړ برابر وي بس بیا مزې مزې دي، د دغې کور نه بل ښایسته کور بیا نشته دی. چې د ښځې طبیعت د سړي سره ولګېده او د سړي طبیعت د ښځې سره ولګېده، دغه کور په دنیا کې بیا جنت دی. ولې که په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خو دا د ښځې ته د هر څه نه خوږه ده دا ډوډۍ، چې کله خاوند د مینې وي او زړه یې ورسره لګېدلی وي، او چې کله ښځه د مینې وي نو دا سړی کو بار زری زری شي که نه، خو چې مازدیګر د ده چوټي شي دی به دې کور ته ډېر په خندا او په خوشحالۍ را روان وي، په خوشحالۍ به را روان وي. او چې کور ته راورسي او د خپلې بیبي سره کښېني بس د ده ستړې ختمې. نو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ولګېدو دا په دنیا کې لوی نعمت دی، او دغه کور بیا د جنت یوه نمونه ده په دنیا کې. خو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ونه لګېدو دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې، دا کور بیا دوزخ دی. ځکه چې د ښځې بیا خاوند بدي شي او د خاوند ښځه بدي شي او د یو بل نه خلاصون کېږي نه، نو بیا دغه کور ډېر د سختو کور دی او ډېر د مصیبتونو کور دی. نو بیا د شریعت مسله دا ده چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره جوړ نه راتو، کو د ښځې ورسره زړه نه لګېد ګناه ښځې ته وه، نو دا د خاوند نه خلع والي. چې کله خلع اخلي دا ښځه به د خاوند ته خپل مهر پرېږدي، کور یې پسې لیکلی دی، جایداد یې پسې لیکلی دی، مهر دی، دا هر شی به دا خاوند ته پرېږدي. وایي دا هر څه درته پاتې خو بس ستا سره مې زړه نه غواړي نو ما له طلاق راکړه. دې ته په شریعت کې بیا خلع ویلی شي. او که ګناه د خاوند و، ګناه د خاوند و، نو بیا پکار ده چې د ښځې ته دا خاوند طلاق ورکړي او مهر ولم ورکړي، ځکه مهر د هغې کېږي که نه، ګناه خو د ښځې خو نه دی، مهر به ولم ورکوي. اوس مسله نن سبا کم ځای کې جوړه ده، د ښځې او د خاوند چې د یو بل سره طبیعت نه لګي جوړ نه راځي، نو ښځه به لاړه شي د پلار کره به مروره کښېني، د پلار کره مروره کښېني. هلته ښځه هم ګناهګاره ده ځکه د خاوند حق نه پوره کوي، دلته خاوند هم ګناهګار دی د ښځې حق نه پوره کوي. اوس دوه خبرې دي، کو د ښځې ته ګناه وه او دا د پلار کره تلې ده او ناسته ده او د دې خاوند سره ژوند زړه نه غواړي، نو پکار دا ده چې خلع والي که نه، یعنې خاوند ته د مهر پرېږدي او ځان دې آزاد کړي. خو دا وایي نه خلع دې نه اخلم که نه،
دما خو سره لس تولې سونه ده چې خلعت اخلم نو بیا خو دا لس تولې سونه اخلي کنه نو خلعت نه اخلم نو عدالت ته به ځم او راځم او دروغ به وم چې په ما باندې خاوند ظلم کو او زه به کیس وګټم نو امبتي طلاق والا ما امبتي مهر والم دا ښځه د یاد وساتي ګناه د دې و او د خاوند نه طلاق واغستو مهر تیم واغستو دا د حرام مال واغست دا مهر د دې نه کېدو او دی واغستو نو دا د حرام مال واغست ځکه چې ګناه د دې دا او طلاق هم دا غواړي او بیا کیسونه هم کوي چې ما ته مهر هم میلاو شي نو دا مهر د دې په شریعت کې کېږي نه او د عدالت په زور واغست نو حرام مال واغست او که چېرته ګناه خاوند ته دی دا ښځه زړه اخلي نه او هسې تنګوي نو طلاق ورکه که نه طلاق نه ورکوي ولې طلاق نه ورکوي ځکه کو طلاق ورکوم نو بیا مې په چې کم پلاټ لیکلی دی کم کور لیکلی او کم مهر دی دا خو به رانه دا وړي که نه نو طلاق نه ورکوي په دې مجبوره کوي چې دا په خپله زمانه خلع والي په دې مجبوره کوي نو دا خاوند یاد وساتي چې کومه ښځه د طبیعت نه اغستله او د ورله طلاق هم نه ورکو په دې مجبوره کوله چې دا ووایي چې ما له طلاق راکړه چې ما ته مهر پاتې شي او دا مهر دې سړي ته پاتې شو دته حرام مال پاتې شو د حرام مال واغستو د ښځې مال یې واغست بهر الله خو پکې یو فقهي مسله راله نو د زید رضی الله تعالی او د زینب بنت حارث د زینب بنت جحش رضی الله تعالی یو بل سره جوړ نه راتو نو زید رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی د الله پاک پیغمبر ما ستا د ترور لور زینب له طلاق ورکو ورمه ولکو ځکه زه غریب سړی ما هغه د مالداري کورنۍ د زما سره نور ژوند نه کیږي د هغې سره زما ژوند نه کیږي کله چې د دې عدت پوره شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زیده اوس لاړ شه او زینب ته ووایه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سره نکاح وکړه ګوره زید رضی الله عنه پسې پخپله ولیږو د دې چې کوم مخکنی خاوند دی پسې ولې لیږو ځکه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره نه شي چې دا په نبی علیہ السلام دا ښځه پرېښې ده نعوذ بالله ورشه زیده ته پسې پخپله لاړ شه زید رضی الله عنه چې لاړ که نه ګوره تقوا ته ګوره د صحابه کرامو تقوا ته ګوره اگر چې د پردې حکم لا نه دی راغلی اگر چې د مخکنی ښځه و د زینب رضی الله تعالی خو چې کله دی لاړ که نه او زینب رضی الله تعالی ته ور وکړسو نو د ور نه دی خوا راغی ورته یې شا کړه او دی خوا یې مخ کو ورته یې شا کړې ده او دی خوا یې مخ کړی دی نو د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې وی زید یمه زیدو وی څه راغلی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تا پسې پیغام د نکاح رالیږلی دی ته رضا یې او که رضا نه نبی علیہ السلام فرمایي چې د زینب زړه مات شو نو د هغې علاج دا دی چې زه ورسره نکاح وکړم زینب رضی الله تعالی د دنې نه وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته وایه زما د ترور زوی ته وایه چې زه پکې استخاره کوم بیا به جواب درکم زه پکې استخاره کوم بیا به څه درکم جواب درکم استخاره ګوره دوره نیکمله زنانه وه چې زه د خلکو سره مشورې نه کوم زه مشوره د خپل رب سره کوم د خپل الله سره مشوره کوم او دا پکار هم دی چې کله انسان رشته کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي چې د استخاره وکړي استخارې طریقه دا ده د استخاره ته د ورځې هم کولی شي د دپاره شپه ضروري نه ده ایمرجنسي کار دی و چېرې زه دا کار کوم خو چې په دې کې به ماله خیر یو که خیر نه اوس اچانک یې کوي نو شپې ته انتظار مه کوه چې زه به د شپې کومه بیا به پسې ویده کېږم بیا به خوب وینم بس د ورځې هم استخاره کولی شي استخاره څه ده راشه 2 رکعته مونځ وکړه کو په کور کې کوي کو په مسجد کې کوي څنګه چې 2 رکعته عام نفل کېږي دقه شانتې 2 رکعته نفل وکړه او بیا د استخارې یوه دعا ده په دې نماز په دې کتابونو کې لیکلی شوي په هغې کې دعا کې یو لفظ راځي هذا الامر ان هذا الامر دا لفظ پکې راځي چې دغې هذا الامر له ورشي نو ته چې کوم کار دپاره د استخاره کوي هغه کار به په زړه کې راولي هغه کار به په زړه کې راولي دغه دعا ووایه د دې نه وروستو دغه کار کو پړه کې دې راله چې زه کوم په دغې کې تاله خیر دی او که په زړه کې دې راله چې نه کوم دغې کې تاله څه دی خیر دی بس دغه د الله فیصله ده ستا دپاره نو د ورځې هم استخاره کولی شي او د شپې هم استخاره کولی شي د شپې ماسخوتن مانځه نه وروستو 2 رکعته نفل وکړه کو د عربۍ دا دعا نه درځي نو په پښتو کې ووایه الله دا کار کومه او ماله پکې مشوره راکړه چې وی کم او که وی نه کم زما دپاره پکې خیر شته او که نشته دا دعا پښتو غوښتی شي که نه الله ماله په دې کې مشوره راکړه چې که ماله پکې خیر وي نو زما په زړه کې واچوه چې زه یې وکړم او که زما دپاره پکې خیر نه وي نو زما په زړه کې دا واچوه چې زه یې ونه کړم الله په پښتو کې دا دعا وغواړه او بیا د شپې د راوختې پورې مه کښېنه اوده شه نو که خوب دی ولیدو خو سار به یو عالم ته بیان کړي 3 شپې داسې وکړه او که خوب دی ونه لیدو بس د هغې نه وروستو چې د کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله د طرف نه وه خوب لیده پکې څه ضروري نه دي
نو بهرحال استخاره کول پکار دي د کارونو کې. نو زینب رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته وایي چې زه پکې استخاره کوم. بهرحال ته کله دې استخاره کوله الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته فرمایل وی اے فرشتو راځي چې د زینب نکاح وکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. راځي چې د زینب نکاح وکړو په اسمان کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. نو د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح الله تبارک وتعالی په خپل وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په اسمان کې. په اسمان کې خو الله تبارک وتعالی نکاح وکړه، په ځمکه باندې هم هغه کومه طریقه چې هغه وشوه د زینب رضی الله تعالی رور هغه نکاح وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره. د دې وجه زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زه په دریو خبرو باندې ډیر نازېږم، زه ناز کوم په دریو خبرو باندې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل زینب کمی خبرې دي چې ته په دومره ناز کوي؟ وی یو خو ناز په دې کوم کنه چې د تمامو بیبیانو نکاح ستا سره د خلکو کړی ده، کم اولیاء چې دي خپل اولیاء د هغې نکاح ستا سره کړی ده، او زما نکاح زما اولیاء نه ده کړی بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړی ده. یو خو په دې نازېږم چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړی ده، او دویم په دې نازېږم چې زما او ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب، زما ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب، او دریم په دې باندې نازېږم چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډېر کوشش کړی دی، جبرئیل علیه السلام پکې ډېر کوشش کړی دی. وی په دې دریو خبرو باندې زه ډېر ناز کوم. بهرحال دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح وشو د زینب رضی الله تعالی سره. کله چې نکاح وشوله او منافقینو خبره مشهوره کړه، وی نبی علیه السلام د خپل د زوی د ښځې سره نکاح وکړه، د انګور سره نکاح وکړه. ځکه جاهلیت کې دا خبره مشهوره وه چې چاته به د زوی وي نو هغه به داسې زوی حسابېده لکه څنګه چې د سړي خپل زوی وي، نو بیا به د هغه ښځه په ده باندې حرامه حسابېدله. نو زید رضی الله تعالی عنه د نبی اسلام خپل زوی خو نه و کنه، صرف زوی ورته ویلی و. نو منافقینو خبره مشهوره کړه، نبی علیه السلام د خپل انګور سره نکاح وکړه. الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نبی علیه الصلاۃ والسلام په سړو کې د هیچا پلار نه دی، دا پلارو یعنی زید رضی الله تعالی ته د زوی نه دی چې دا انګور ده. نو په زینب رضی الله تعالی سره الله د دغه رسم خاتمه وکړه. کو دا آیتونه نوې نازل شوی، نو اوس پم داسې وکنه چې چا به یو سړي ته وي چې ته مې زوی، نو بیا به هغه داسې زوی ثابتېدو لکه څنګه چې خپل زوی وي. نو الله په دغه رسم ختم کو چې ګوره دا خپل زوی په شانتې نه دی، د ده ښځه د دې سړي انګورو نه ده. نن سبا ته یو سړي ته وي چې لکه ته مې زوی یې، نو بیا دغه ښځه ستا انګور کېږي؟ نه. بعضې خلک داسې کوي که نه، وایي دا د نکاح رور دی، دا څه شی دی؟ نو د نکاح د رور مزي بیا آزاد زی د ناوې سره په کمره کې ناست دي. دا پکې د کم طرف راغلی دی، د نکاح رور نشته دی. ښه پردي خلک نه رونه کېږي، وایي دا مې د نکاح رور دی نو بس بیا به دی په کمرې ته آزاد ورځي، دا پکې نشته دی. او دا مې خور ده، موږ خو ټول مسلمانان د یو بل خویندې رونه یو، بیا خو پکې پردې تړو ضرورت نشته دی. نه چې چا ته په خوله باندې خور وي رور وي، دا په حقیقت کې خور او رور کېږي نه. نو منافقینو خبره مشهوره کړه، وی نبی علیه السلام د خپل انګور سره نکاح وکړه. الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه څه کړلو؟ نازل کړو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د زینب رضی الله تعالی خواله ورغې او ولیمه یې وکړله. ولیمه نبی علیه السلام د یوې بیبي ولیمه داسې نه ده کړې څنګه چې د زینب رضی الله تعالی ولیمه وکړله. یو چیرې و هغه حلال کو، صحابه کرامو ته ویل وی راشئ ډوډۍ وخورئ. صحابه کرام لاړو او ډوډۍ وخوړله. چې کله صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله نو ټول صحابه کرام بار ته ووتل. درې تنه داسې وو چې هغې د نبي علیه السلام په دې کور کې کېناسته، خبرې شروع کړې. په دغه ټایم کې لا د پردې حکم نه و راغلی، ښه پردې حکم نه و راغلی. نو هغې کېناستل، په خپل منځ کې خبرې شروع کړې، د یو بل سره گپ شپ لګاو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لږ ووتو بار ته، چېرې کېدی شي زه راځمه نو دوی به پاسېدلي وي، خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس راغی دوی له هغه شانتې ناستو خبرې کولې، د یو بل سره به گپ شپ کې مصروف وو. خبره په نبی علیه السلام باندې لږه بوج شوله. الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله تاسو دعوت درکړی شي که نه، او دعوت خو وخوړو بیا ځئ خورېږئ، خبرو دپاره مه کښېنئ، د خبرو دپاره بیا مه کښېنئ. اوس هم دا مسله ده، ښه چا درله دعوت درکړو د ډوډۍ، نو تا ته وي چې لکه غرمې ډوډۍ له به ته راشي، نو داسې مه کوه چې نه خو به جوله پسې لاړ شي. صحیح ده که نه؟ هغې به تیاري کوي، ته به دیره کوې په کور کې ناست، نو ستا سره هغې څه وکړي چې کوم ټایم یې درته د ډوډۍ ښودلی دی، نو ډوډۍ ټایم له به ځي. ښه او چې کله دې ډوډۍ وخوړله که نه، نو بیا داسې مه کوه چې بالغ ځان ته رانږدې کړې او ډوډۍ وایي کیسې شروع کړې. صحیح ده؟ ډوډۍ دې وخوړله، بس دعا کوه، پاسه وایي مونږ لاړو. دا طریقه ده، ښه طریقه دا ده.
چې د ډوډۍ دعوت درکړه شو ټایم لځه زمون خلکو څه طریقه مشوره کړې ده چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري بس ویل که زه ځمه نو مونږ خلک وایي مړه داسې هوټل خو نه ده چې ودې خوړه ځي نو خو ډوډۍ له دې راوستې وم که څه ناستې له خو دې نه هم راوستې تا ما ته ډوډۍ له به راشي نو رالم ډوډۍ مې وخوړه څه شي ته کېنمه صحیح ده که نه څه شي ته کېنم څه چل دی ډوډۍ دې وخوړه بس زه ځه الله دوی به هم فارغ شي ته به هم په خپلو کارونو پسې ځې دا د شریعت طریقه ده ښه خو دا خو مونږ وزګار خېږو که نه په مخ د ځمکه زمونږ کار بل نشته دی نو چې ډوډۍ دعوت راکړې نو په لسو بجو پسې به لاړ شو او چې ډوډۍ وخورو بیا بالښتونه رسېدي کړو نو مازدیګره پورې غرمې ډوډۍ له به تلې مازدیګر نو کار دې نشته نو ناست په ته نه چې کار دی نو بیا به ته نه وې ناستو نو د شریعت طریقه دا ده چې بیا پاسه ځه نو الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله دعوت درکړی شي دعوت ټایم لځئ ډوډۍ خو خوړه بیا خبرو ته مه کښېنئ پاسې ځئ خورېږئ الله آیتونه نازل کړو او د پردې حکم راغی چې د نبی علیه صلات وسلام د بیبیانو نه د نن نه بعد څه شی غواړئ د پردې نه اخوا به غواړئ الله تبارک وتعالی د پردې آیتونه نازل کړو به هر حال دا د زینب رضی الله تعالی سره د نبی علیه صلات وسلام نکاح وشوه او دا زینب رضی الله تعالی ډېره نیک عمله زنانه وه ډېره نیک عمله زنانه وه حدیث مبارک کې راځي دا سخي ډېره وه عایشه بي فرمایي یو ځل نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی تاسو کې به د ټولو نه لومبې زما خواله هغه ښځه راځي چې د چا لاسونه اوږدوي نبي علیه سلام دا موږ ته په ژوند باندې فرمایلي وو چې په ټولو لومبې کې به زما سره اخرت ته هغه تنه تاسو کې ماله راځي چې د چا لاسونه اوږدوي وی چې کله نبي علیه سلام وفات شو که نه نو موږ چې بیبیانې به کېناستو نو د یو بل سره خو به لاسونه میچ کول چې د کمې بیبي لاس اوږد دی دا به لومبی مړه کېږي موږ به د یو بل سره لاسونه میچ کول وی په نبی علیه صلات وسلام پسې د ټول نه لومبې چې وفات شو هغه زینب رضی الله تعالی وی موږ بیا وروسته پوه شو چې د نبی علیه سلام مقصد څه و موږ کوم مقصد اخیستی و د نبی علیه سلام مطلب دا و چې د کومه بیبي پکې سخي ډېری لاس اوږده مانه چې سخا پکې ډېره وي او موږ ظاهري لاسونه د یو بل سره ناف کول وی په موږ ټولو کې سخي چې ونه هغه زینب رضی الله تعالی وه یو ورځ ولا عمر رضی الله عنه 12,000 اشرفۍ راولېږلي وی زینب ته وایي چې دا ستا خرچه ده د کور خرچه ده وی دا زما ده وی وی دا خو ډېره زیاته ده کپړی پې وغوړوله داسې خپله یوه خادمه یوه نوکره هغې ته وي د کپړې نه لاندې لاس منډه و چې څوک غریبانان راځي پیسې ورکوه 12,000 دینار او 12,000 دیناره د سرو زرو پیسې وي چې څوک راځي بس لاس منډه ورکوه ورله پیسې کپړه پې وغوړوه نوکره ناسته وه چې څوک غریب به راته سوالګر به راته لاس پې منډه پیسې به یې ورکولې لاس پې منډه پیسې ورکولې چې د نوکرې پای کپړه لاس و نو سر لاندې ته ډېرې لږې غونته پیسې ښکاري دي نوکره ورته وایي وایي زینب امهات المؤمنین د مؤمنانو مور تا خو ټولې پیسې په خلکو ویشلې نو چې ما له دې پکې هم څه راکړی وې که نه ولې زما پکې څه حصه نه کېږي کو چې ما له خو دې پکې هم څه راکړی وې که نه زما په لاس دې ټولې تقسیم کړې ما له دې پکې څه شی رانه کو وایي ښه ته خو رانه هېره وې د کپړې د لاندې چې څومره پیسې دي هغه ته واله ځه هغه ته واله وایي چې کپړه مې ترې راټوله کړه نو صرف 80 دیناره پاتې شوي وو 80 دیناره دا د سرو زرو پیسې وي دا پاتې شوي ما ته دا 80 پاتې شوي دا وایي چې زه دا ته واله ځان له اوسه دا ته واله ځان له اوسه دومره سخا وه سخا پکې او د ټولو نه زیاته رښتینې وه رښتیا پکې ډېر زیات و رښتیا پکې ډېر زیات الله چې په عایشه رضی الله تعالی تهمت ولګېده که نه نو د دې زینب رضی الله تعالی خور وه دا هم د منافقینو سره په هغې کې شامله شوې دا صحیح مؤمنه وه خو هسې دوکه شوه د منافقینو په خبرو کې راله د هغې سره شریکه شوه نو نبي علیه السلام د دې نه تپوس وکړو وی زینب ته د عایشه متعلق څه وایي ما ته ووایه که نه ستا څه رایي ده دې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی نه دی لیدلی د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی که نه دا یې بن وسی وه مونږ ته په پښتو کې بن وایو دوی به وایي چې راشه موقع ده او د نبي علیه السلام پکې د ټول نه زیاته مینه د دې سره ده راشه ته پکې هم خپل کار وکړه چې پرېږدي دې ورته وایي ما د عایشې نه د خیر نه ما سوا بله خبره نه دی لیدلې یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام مال غنیمت تقسیمو نو د زینب رضی الله تعالی په منځ کې پکې خبره وکړه چې خبره وکړه عمر ته وایي چپ شه مړی عمر غوسه ډېره ورته کړه وایي چپ شه ته ولې په منځ کې خبرې کوي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عمره دې نه کلار شه دې نه کلار شه دې ته څه مه وایې دا خو اواهه ده زینب خو اواهه ده صحابه کرام ورته وفرمیل د الله پاک پیغمبره اواهي څه مطلب وي د ابراهیم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالی نه فرمایي چې انه لاواه حلیم اواهي مطلب دا دی چې دا ډېره نرم دله د دې زړه ډېر نری دی نو دې ته غوسه کېږه مه دا په زړه باندې نرمه ده ډېره زیاته دې ته څه مه وایه